د یو شاګرد یحیی ابن اقسم دا د امام ترمذي استاد د ترمذي کې د حدیث هم منقول دی. نو چې کله وفات شو دا یحیی ابن اقسم چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړه؟ وی چې الله ته مخامخ شوم نو زه پیدا او ډېره ګرانه خبره. اصل چې دا موږ لګیا یو دا مولیان دا دعوت و تبلیغ والا دا د تصوف نیکان پیران او دا خلکو باندې محنت کوي، اصل مقصد دا دی چې د قیامت پر ورځ به خدای ته مخامخ کېږو چې فروغ له الله ته ودرې برباد ته شو. الله د سره څه وکړل؟ وی چې الله ته مخامخ شوم را پیدا وی الله و یحیی څه دې راوړی دي؟ اوس د الله واس ډېر تیز دی. حدیثو کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې قیامت پر ورځ الله د عیسی علیه السلام نه تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین، ما نه تاخدي خلکو ته وی چې زما او زما د مور عبادت وکړي. الله ته پته دوی نه دی ویلي او پر عیسایانو حجت قایم وای چې عیسایان دو نه وي چې ده راته ویلي تا ویلي دي او نه ما قلت لهم الا الله چې تا ویلي دي ما هغه ویلي دي تا ته پته ده ما دا چې ته ویلي شو. مولانا رسول الله مبارک فرمایي چې الله عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي که نه دا تپوس نو په ده به دونه زور راشي چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي. عیسی پیغمبر علیه السلام د الله وان اسانه خبره خو نه ده. ته نوي چقلې مونږ ته مخې ته را روانې دي. ساوتو سره سیسټم بدل شو. مونږ خو لګیا یو کورونه اسپتالونه او پلازې او موټرو پسې موټر یو کارخانې او مونږ وایو دا دنیا بس زمونږ د 500 د زرو کالو ژوند د ځای دی ختم. 50 نه چې واوړېد او د شپېتو نه واوړېدې بس خبره ختمه ده. هغه اتیاو سلو ته مو څوک نه رسي. اوس خو ډز دی پرون هم بل هلکان دي او که مشران دي بس مرګ دی او مرګ دی مرګ دی. د جنازې دروازې څوک کوو مګر قیام خبر کې څه به کوو؟ دلته ګرمي ده قبر ګرمۍ سره به څه کوې؟ دلته خو به اے سی ولګې بجلي به ولګې قبر کې به څه کوم؟ دلته خو یخني ده نو کمبل به واچوم نو قبر کې کمبل در باندې څوک اچوي؟ دلته خو مار دی لړم دی نو دارو به واچې ټک به وله ورکې نو قبر لړم سره به څه کوې؟ قسم په خدای حضور پاک فرمایي د آخرت لړم د قچر عمره دی د هغې نه هم غټ دی. او د قبر مار 2 ټکه سړي له ورکوي. د شواروز کې 2 ورکوي، یو په سر یو په لکۍ او کم از کم اویا ماران دي. او مات زهر یې څومره تیز دي دنیا کې چې مار ټک درکي دنیا کې نو شواروز پورې زهر رواني بیا غلی شروع یا به سړی وجني خو چې شواروز کې ته بچ شي نو بیا الله سړی بچ کوي غلی کېږي. او د دغې مار ټک تیزي به او 1000 کالو کې یو کې 1000 کاله دي بلکې او 1000 کالو پورې تیز کې رواني او یو ساس کې زهر که دنیا ته رالل دا شنه بوټي به ونه ویني دا به وچ شي. نو چې چاته دا ماران پراتی په قبر کې او دا لړمانان څه به کوو؟ او لوی چقړې مونږ ته قسم په خدای مخې ته را روانې دي او دا د قبر ژوند مې نه ختمېدو والا دی. نو زه خو ځان له دنیا کې کور جوړوم څونه پیسې لګوم؟ زه خو بچي له کور جوړوم څونه پیسې لګوم؟ ته خو ځان له په دنیا کې کمره جوړې څونه پیسې لګې او هغه د ټول عمر کمرې سره څه وکړم؟ هم جوړول غواړي که نه؟ دا خو د لږ وخت د 20 کالو د 150 کالو د 100 کالو شو. هغه زرګونو اربونو کالو والا کور سره څه وکړم؟ دا خټو کې چې پروت دی. نن سبا خو د کورونا هم پته نه لګي ډز دی مړ شي کورونا دی او زړه اټیک دی او دماغ دی او فلانه او فلانه یو جنجال جوړ دی. مارونو هغه الله ته قیامت پر ورځ مخامخ کېږو بیا به څه کوو؟ هلته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ سر به ټیټ نیولي ټیټ به نیولي. ما خو دې دین دپاره څونه محنت کړی دی غاښونه پکې زما مات شو وطن مې پکې پرېښی دی. ته زما نه زیات نیازبین وې تا څه وکړل؟ تا خو زما ګیره په مخ نه وه تا خو زما په سنتو عمل هم نه دی کړی او وی به د ما نه غټ مسلمان بل نشته. ملا به څه پوهېږي؟ ملا به څه پوهېږي؟ خو زما نه غټ مسلمان بل کم دی زما نه غټ ملا بل کم دی. مولیان خو خلک دوکه کوي. تا خو به دا خبرې کولې اوس به بیا به څه کوې؟ زما وروڼو یحیی ابن اقسم وایي چې الله ما نه تپوس وکړو نو بس پر پیدو شو. وینا یو عمل لیکلی په هغې دې بخم عمل اوس څه دی؟ اور عجیبه د الله عجیبه نظام
وی تا یو ځای کې اودس کو چې شاته دې وکتل نو ستا نه په وله شاته احمد ابن حنبل اودس کو ستا اوبه په هغه ور روانې وي نو روانې اوبه خو دا ټول پښتانه وي لکه پاکې دي داسې ده که نه او پلیتېږي نه ستا اوبه په هغه روانې وي چې کوم وختي کې تا اودس کو ستا نه شاته هغه و تا وي اوهو یو لوی عالم یو شیخ الحدیث دا ما نه شاته اودس کې زه ترې مخکې کوم زما اوبه په هغه ورځي هغه احترام دی او که هغه دی نه پاسې دی او د هغه نه شاته کېناستې د دغه دین عالم احترام عزت ته کړی دی په دې مې وبخلې ده جنت دا ورته نه وي چې دونه علم دې کړی دی دا ورته نه وي دونه درس دې کړی نه دین د یو عالم د یو شیخ د حدیثو د استاد ادب احترام دی وکړه هلته کېناستې ده جنت نو چې د یو شیخ الحدیث د یو عالم د یو مجتهد د یو فقیه احترام دونو کې دا له خدای جنت درکوي نو که خپله د علم وکړو بیا به څه مرتبه وي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي مونږ وایي پلان کې غوره پلان کې بهتر پلان کې بهتر پلان کې بهتر مونږ به تپوس د جو رسول الله مبارک نه وکړو څوک غوره دی مونږ وخت ظاهر ته ګورو خو دې خو ډېر تهجد کوي دا ډېر غوره دی او دا خو ډېر روجې نیسي دا ډېر غوره دی وایي ده سره خو لاس کې تسبیح دی ډېر غوره دی وایي دې خو ټولو حدیث ښایي دا ډېر غوره دی دې خو ټولو تفسیر ښایي دا ډېر غوره دی دا خو ډېر نیک سړی دی په لاره ځي ټیټ سترګې دي دا ډېر نیک دی نه حضور پاک څه وایي اشراف امتی حملة القرآن واصحاب اللیل زما په امت کې امت اجابت ورته وي زما امت کې دواړه ډېرې بهترینې دي ډېرې زیاتې غوره دي یو هغه چې به دا سینه کې قرآن پروت دی حافظ دی یا عالم دی د دواړو سینه کې قرآن دی یو په سینه کې د قرآن احکامات پراته دي علم پروت دی د بل په سینه کې د قرآن الفاظ پراته دي دا بهترین او اصحاب اللیل دویم هغه چې دا خلک ودي او دی د شپې پاس دا په سلګو سلګو ماته جایل دا دوه کسه او رسول الله مبارک فرمایي جنت ته به په سر رسئ من سلک طریقا یطلب فیه علما چې په هغه لار روان شي چې په کومه لار کې علم لټی سهل الله به طریقا الی الجنه الله به د دې په ذریعه د انسان ته د جنت لار اسانه کړي نو که ځان له جنت ګټې او بچو له د جنت لار اسانه وي او بچو له دنیا ښه کوي او اخر وله ښه کوي او ځان لم دنیا او اخر ښه کوي زما وروڼو په بچو علم وکړي حفظ پې وکړي عالمان او حافظان ته جوړ کړي او په ډوډۍ به بلکل نه یریږي چې ډوډۍ به د چا کم ځای به یې که د علم وکړو د حفظ وکړو د ډوډۍ متعلق خو زما په خیال د دلیل اړو ضرورت نشته زه به ستاسو نه تپوس وکړم چې روزي او رزق د چا په لاس کې خیر و خلاص دې کې که څوک شک کوي مسلمان بني وما من دابة في الارض الا على الله رزقها انسان نه چې کوم په ځمکه ټک کوي د روزي الله وي په ما خاص په ما د بل چا نه ده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر زما خو د چا له روزي تنګوم چا له فراخوم او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله وی روزي رسان زیب د طاقت خاوند زیب مضبوط او زورور دی هلکه دې کې شک شته نشته دا مضبوطه خبره په بچو به علم کو دنیا به هم ښي اخر به هم ښي د مونږ یو واقع درته ذکر کوم زم جوړ نه یم طبیعت ټیک نه دی خو دا لرې دی میلمانه اکثر راشي نو مو وایي دره به ملاقات غرض مې نو ورته به دوه درې خبرې وکړو د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مذهب لوی امام تیر شوی د هغه درس به د هغه د فقې دا ډېر زیات د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي ولې وجه څه ده ډېرې وجې دي یو وجه خو یې دا ده چې د دا فقه د یو کس د ذهن جوړه نه ده دا د کمیټې جوړه ده 40-50 علما کم و بیش کله دی نه کم و کله زیات دا مجتهدین بنست دا فقها بنست مجتهدین فی المذهب دا بنست و دی به د قرآن و سنت نه مسلې رسوي باس به کېده باقاعده باسونه به شروع مسلې به راایستلې کېدې کله به پکې شاګردانو مخالفت هم وکړه امام محمد صاحب نه زما دی اراده ابو یوسف پوهې زما دی اراده امام ظفر پوهې زما ده حسن ابن زیاد بل دا زما رای ده امام صاحب زما دی اراده دا لږ یو باسونه کېده حدیث و درس به هم کېده خو غټه مسله دا وه چې د فقې مسلې به راایستې کېدې دا امام ابو یوسف د امام صاحب مشر شاګرد د مور کونډه وه
نو مور به دې رنګسازی له لېږه چې بچې څه رنګسازي زده که هنر زده که چې ما له 100 روپۍ ګټې استاد سره یې کېنول د یو ځل په لاره تېرېده دغسې خلک ناست لکه څنګه چې تاسو ناست نو ورته راننوت چې داسې وکتل هلکه زه خو رنګسازی له ځم او ټولې جامې لاسونه مې د رنګ ډکې دا خلک خو په دې جومات کې یا په دې میدان کې ناست دي دا خو دغسې ناست دي دا د دوی څه کوي چې راننوت الحمدلله چې راننوت هغه ټول د قرآن او سنت ده خدای او د رسول خبرې دیني مسلې خوند یې ورکړه چې خوند یې وله ورکړه بس سړي الله سړي ته هدایت کوي بس لارې دا خوښه شو رنګسازۍ سره شاګردي پرېښو داسې اوږده ده ما مخکې تاسو ته کړې م ده خو مختصره یو ځل چې مور تپوس وکړه ابو یوسف یعقوب یې نوم و لاره کوټې بچی و یعقوب ته خو هغه استاذ له ځې څو ورځې وشو چې ته تش جیب راځې استاذ پیسې نه درکوي استاد یې شاګرد د 2 روپۍ جیب کې اچي چې ده تړه دا کار ونه و یو دی خوشحاله یو غږ نه کوي چې ما خو پرېږه وایي چې ما هغه پرېښې ده خو مور غوسه کېږي چې 2-3 ورځې تېرې شوې همدغسې تش جیب ځي نو مور پې شکي شوه چې لکه ده لاره بدله کړې ده یو ځل سار راووته نو مور هم پسې راووت نو چې به څنګه راووته نو پټه پټه ورپسې راتله برقه په سر نو دا یعقوب د امام صاحب په درس راننوت نو مور ورپسې اوهو ما خو وی چې زما زوی هغه استاد سره شاګردي پرېښې ده او د لاره بدله کړې ده خو چې څنګه راننوته او په مجلس ته یې وکتل امام صاحب منځ کې ناست دی شاګردان دي د ابو یوسف چې یعقوب یې نوم و دیم ناست غوسه شوه مورې اوس هم ډېر خلک ورې دا وایي بچو ته مړه پرېږده دا مولیان لږ دي څه نور ته هم پکې علم کې که موږ ډېر ووایو دې خلکو ته چې یو بچی پکې عالم کې والله نه کوي په علم ټول بچي دنیا پسې ورسر کی قسم په خدای بیا په پلار ستوماني هغه بچی پلار ته د میخو د مزدور نه په سپک نظر ګوري چې صرف دنیا زده او دین نه دی زده قسم په خدای که مور ته مور په نظر ګوري او قسم مې راته وخوړ که پلار ته پلار په نظر ګوري چې ښځو کې د ښځې بیا د مور پلار نه یاد وساتئ ګورئ دور بل شهر نه روان دی نن د نیټ زمانه بدله کړې ده دا کشر کل چې کوم وروسته درنه پیدا دی او را روان دی صرف دنیا ته مه متوجه کوه قسم په خدای که تا ته پلار ووایي که مور ته بیا مور ووایي دنیا سره دین ورته وښایه مور پلار ورته وښایه ګورې ځان له دنیا مه خرابوه په هغه سیک ته زوی به د ډېرې پیسې وګټي پتلون کې به سبا ګرځي مونځ به هم نه کوي بېلمازه به پیسه به ورسره ډېر ستا پیسه تا ته به په سپک نظر ګوري وبې چې دا پلار مړ شي نو ښه ده دا مور څه ټټر ماته کوي چې دا مړه شي نو ښه ده مه کوئ ګورې زما دا خبرې واورئ ګورې په دې عمل وکئ په بچو یوازې دنیا ته مه متوجه کوئ چا چې بچي صرف او صرف دنیا ته متوجه کړي دین یې ورته نه دی خوري ورشه نن د هغه پلار او د مور حال وګوره په پېښور کې او په مردان کې یو ځای بل دی چې د هغوی د سپو ژوند دی نظر ورته بچي ته تلي څوک په انګلینډ کې پروت دی او څوک په امریکا کې پروت دی په دا بچي څوک څه کوي چې دا دلته بل سنبال کې او بچي دې په انګلینډ کې ښځې سره مزې کوي بچی دې په امریکا کې ښه پیسه ګټي او بل سره مزې کوي او ته دلته کې بل دله زنه تړي او بل دې ځمکې ته ورښکته کوي په تندر دا بچي وله دا بچي څه کوي بچی دې په روس کې پروت دی په جرمني کې پروت دی بچی دې په امریکا کې پروت دی بچی دې په لندن کې پروت خوشحاله دی زما بچی پیسې ګټي زما بچی په امریکا کې د ډېره دولت یې وګټه هلته ښځې سره مزې کوي شو عشرت کوي مونځ نه کوي او ته دلته پروت یې سبا چې سپې وغځی سپې بدله مټه ګوته بل تړي زنه بدله بل تړي خبر کې به دې بل اچوي دعا به درته څوک ونه کړي په شاق دا بچي ول چې ځان له ګټه کوي او د پلار په کار نه شي ځان له پیسه وګټي او د مور په کار نه شي د مور په جنازه کې شرکت ونه کړي او د پلار جنازې ته دا بچی کښېنني په شاق دی دا بچي وځي بچی هغه دی چې پلار ته سپو ته ودرېږي ویې لمبوي هغه بچی نه دی چې پوزې ته یې رومال نیولي او پلار وله بل لمبوي هلکه ګوره زما دا خبرې سختې دي او په دې مه خفه کېږي هغه بچی چې پوزې ته یې رومال نیوي او پلار وله بل لمبوي او د پلار په عورت وله بل لاس راکاږي او پلار وله بل سنبالوي دا بچی خر دی او دا پلار هم غټ خر و چې بچي ته دا تعلیم ورکو بچی هغه دی چې پلار ته ودرېږي او پلار ولامبوي بچی هغه دی چې پلار له کفن ورکي
بچی هغه دی چې پلار کټ له اوږه ورکړي، بچی هغه دی چې پلار قبر ته ښکته کړي، بچی هغه دی چې پلار له زنه وتړي، بچی هغه دی چې دی کینې او دی پلار ته دعا وکړي، بچی هغه چې پلار پسې خیرات وکړي، بچی هغه چې سترګو نه پلار پسې اوښکې وبهیي، بچی هغه دی چې ختم ورپسې وکړي، تلاوت ورپسې وکړي، ذکر ورپسې وکړي، دعا ورته وکړي او بچی ثواب ورته وبخي، بچی هغه دی چې د هغه پلار کوم دوستان یې 3 ورځې تعزیت ته را روان دی او دی ناست دی او په هغه دوستانو چې شربت وکړي او پلار ته دعا وکړي، دا بچی دی. دا نه دی چې په امریکا کې ناست دی پیسې ګټي او په لندن کې ناست دی ښځې سره مزې کوي او پیسې ګټي او پلار یې وایي زما بچی دی که نه او لندن کې دی که نه ډېرې پیسې وګټه ډېر دولت یې وګټه او زما بچی فخر کوي بچی په لندن کې دی، ستا په لندن هم شلق را پرېوځه په دا بچي دی، ته م غوی یې او بچی دی م غوی دی. دنیا کې دی په کار نه شو، آخرت کې دی په کار نه شو، دا بچی دی نو پردی ښه دی. د دنیا بچي دي په لندن او په امریکا کې، د دنیا بچي دي څه پې کوې؟ زما دا خبرې واورئ، قسم په خدای دا د فایدې خبرې، بچو باندې علم وکړئ، حفظ وکړئ. هغه بچی چې قرآن ته ناست دی هغه دې په دنیا کې هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي. هغه بچی چې د پیغمبر حدیثو ته ناست قسم په خدای اړه به سر خورېږي، دنیا کې به هم پکارېږي او په آخرت کې به هم پکارېږي، قبر کې به هم پکارېږي. اړه به دې مطمئني چې زما نه وروستو یو بچی قرآن ته ناست دی او د پیغمبر مبارک حدیثو ته ناست، نفل دی نه کوي، قرآن ته چې ناست دا کمال دی، حدیثو ته چې ناست دا کمال، خوب هم عبادت دی، خوب هم عبادت. ملغلرې ته یې جوړه کړې ده بچون. نه خو دغه زمانه وه ابو یوسف مور چې را دننه شو ویې کتل اوهو زما بچی خو نن ناست دی ملیانو سره اوزګار خیلو سره ناست، خو زما ته په دا نیټ خلک اوزګار خیل وایي. یہ مولوی لوگ ہو، یہ مدرسے والے، پرانا تہذیب ہو، بیکورڈ لوگ ہو، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہے. ہاں دا پتلون دو غاښې پرتوګ باندې متیازې وکړه، د خر لکۍ شاته یو ستا لکۍ ټی مخې تاوېدان دره چې ته را مولا پسې خبرې کوې، ما ته داسې ښکارې چې زه یم تا نه د سپین هم بترې او د خر نه هم بترې ته د پیغمبر وارث پسې خبرې کوي، تا کې انسانیت دی؟ چې ته یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره کوي، چې ته عیسایان خپل مذهبي مشر پسې نن خبره وکړه، چې ته هندو ګوره هغې کې هغه اچوت والا مذهب هم شته، چې ته مذهبي مشر پسې نن سبا خبره وکړه، چې ته سیک وکړه خپل مذهبي مشر پسې، او ته لګیا یہ مولوي لوگ اور یہ مدرسې او یہ فلان او یہ فلان او فلان فلان، ځان ته وګوره د هسې خولې نه مې بده خېږي چې پتلون دی اچولی دی ټول اندامونه دې پکې لوړ جوړې ښکاري. مړه ته هم خبرې کوې، دا اول لباس د انسانیت کا، د خر ټیپ ما چوه، لباس د انسانیت کا، خدای ته ودرېږه جومات کې مخامخ الله ته ودرېږه او د الله دین چې چا در رسول دی هغې پسې خبرې مه کوه. که د دنیا کې د ژبه چاړی نه نو په قبر کې به دې په خوله کې لړمانان ګرځي او د خولې نه به دونه به دې ګز ژبه بار بهر کې زما وروڼو وایي دا اوزګار خیر امام صاحب ورته وایي امام صاحب یا ملا صاحب دا زما زوی ځان سره کېنولی دی، ښې تو ښې نه ویستو، زه خو وایم چې هنر به دې زده کړي، 2 ټکي به زده کړي، ماله به سبا له 100 روپۍ پیدا کړي، تا ځان سره کېنولی زما د بچې. امام ابو حنیفه صاحب ډېر هوښیار و، داسې نو لکه زمونږ په شان ډېر قابل سړی، هغه وایي چې دا لږ کې خو خو ده دې خو زما نه جدا کېدل نه دي پکار. نو امام ابو یوسف مور ته یې ویې زه ورته هنر ښیم که نه؟ وایي ته ورته څه هنر ښیې؟ وایي داسې هنر ورته ښیم چې سبا به د پستې چلغوزو د بادامو حلواګانې خورئ، داسې ورته ښیم. امام صاحب ډېر هوښیار. د امام صاحب په علاقه کې یو سړي باندې د شپې غله ورغلل، چې غله ورغلل سړی یې کور کې ګیر کو، ټول سامان یې یوړو، غله خو دو پېژندل د محلي خلک وو. غله ورته وایي که تا زمونږ پته وښوله او زمونږ نوم دې واخېسته او زمونږ پلارانو مونږ د خلکو ته یاد کړو که نه نو تا باندې د ښځه په 3 طلاقه طلاقې شا به ووایي ګنې وجنو دي. بس غریب مجبور و چې اوس مې وجني نو په تندر یې وله څو به کې اوس وایي بس ټیک ده نه به ستاسو نوم به نه علم. وایي که دې زمونږ نوم پلار نوم مونږ دې یاد کړو، وایي ووایه. او هغه وایي یاره که تاسو ما یاد کړې تاسو مې چاته وښولی په ما دې ښځه په 3 طلاقو طلاق معلم ته یې وړه هماغه سړي به سره په جومات کې ولاړم و چاته یې ښولی هم نه شو. یا خدای یو ځل چې کوم مولا نه به یې تپوس کوه غله پېژنې ښې پېژنه، هر وخت ورسره میلاوېږم.
وښایه که نه خیل خو ولی شم خو ښځه رانه الوزي 3 طلاق یې راباندې ویلي دي اوس ښځې نه خارو والوته زه به څه کوم چا دا علاج نه ورته امام ابو حنیفه صاحب ورته وي دلته راشه وایي ما زه به راته مسله جوړه کړم امام صاحب بعضې مخالفې وګوره که نه امام صاحب حلال حرام حلالوي مسله جوړه کړم څنګه به چې غل ښي خو ښځه ترې توتي کېږي امام صاحب ورته وی هم د دې محلې علاقې دي وایي جي دې محلې علاقې دي خو نوم یې نه شم اخیستی خولی نه شم وایي کېنه زه به داسې کار کومه چې کم غل نه دی ته به وایې دا نه دی چې کم دی چپ پی غږ به نه کې نه به وایې چې دا دی خو چپ پی بس امام ابو حنیفه صاحب ټول د محلې خلک جومات ته راغونډ کړل دروازه یې بنده کړه دې ته یې وایي دغلته کښېنه وایي یو وځه چې کم غل نه وي دا نه دی چې کم غل نه دا نه دی او چې کم بغل و چپ او غږ به نه کو که وایي چې دا دی خو بیا ښځه طلاقېږي چپ او هغې به یې ځان لکو بل دا نه دی دا نه دی دا نه دی دا نه دی هغه نه دي خو پکې نو خو ووتل باقي یې پاتې شو وایي دا دي د غږ نه کو چې دا دي بس امام صاحب یې پته ولګېدله که سړي راونیول پولیس ته حواله کړل خو چې 2-3 ډبې یې ورکړل یو غلا مونږ کړی دې ته هوښیار و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر زیات هوښیار یو ځای کې یو جنازه په سړک د پاسه پرته ده په روډ د پاس امام صاحب پرې راغی لوی جنجال او جګړه جوړه ده هلکه څه چل دی وایي پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار او زوی یو بل ته قسم خوړلی دی پلار یې وایي چې تر څو مې دا جنازه نی کړې او زه واپس شم په مارې ښځه په 3 طلاقه طلاق پلار یې دا وایي او زوی یې څه وایي زوی یې وایي که د بې جنازې د دې ځای نه دا جنازه چې اوچته کړه په مارې ښځه په 3 طلاقه طلاق اوس به څه کوو اوس که جنازه مقبرې ته وړو نو په زوی یې ښځه 3 طلاقه طلاقېږي او که دا جنازه نه کوو نو په پلار یې طلاقېږي امام صاحب دا خو اسانه خبره ده پیسپونه تیار کړې هم په اساله کې پیسپونه تیار کړل ور مخکې شو جنازه به هم دلته وکړو به جنازه یې په هغه ځای وکړل پلار ته یې ویې زه ستا جنازه وکړه جنازې نه مطابق جنازې نه بغیر کور ته لاړم ښه درې په 3 طلاقه طلاقه به جنازه دې وکړه زه کړو هم په هغه ځای جنازه وکړه او زوی ته یې ویې زه بس مړی به اوس اوچت کړو مقبرې ته به یې اوسو تا وایي چې مقبرې ته نه رسولې او ورسېدل په مارې ښځه طلاقې وي مقبرې ته رسو که وره دې ته عقل وایي دې ته هوښیارتوب وایي زمونږ د فارسي بانان وایي و 1 من علم را 10 من عقل باید یو من علم له 10 من عقل پکار ده نو بعضې عالم له خدای د پوهې ورکړي د هغه نه خدای ډېر کار باندې او بعضې عالمي علم یې ډېرې خو پوهې داسې چوټاکې عمرئ نو هغه لاړ شي وښویږي د هغه کار بل نی بې د دې نه چې کله ملا پسې خبرې کوه بل ملا به دي شي کله یو چیړه کله بل چیړه کله بل کله مقتدي کله ملا حسد پکې ډېر زیات دي بغض خدای یې داسې ملیانو نه مساتي دا چې کوم ملا په خپل مجلس کې نورو ملیانو غیبت کوي که نه یا د نیکانو خلکو غیبت کوي او په زړه کې د نورو ملیانو حسد چې دا د بل ملا له خدای ترقي ولې ورکړې ده دا ډېر ظالم ملا دی زه اکثر طالبانو ته هم د دې ملا نه سبق هم ووایه د په علم کې برکت نی او د په شاګردۍ کې برکت دا سپیرئ مونږ عوامو ته وایو علماو سره حسد مه کوئ نو چې ملا د ملا سره حسد کوي وایه شیطان دی که نه دی نو بعضې مولیان په مجلس کې مولیانو پسې داسې خبرې کوي چې د مولیانو نه د خلکو له تور شي هماله راځي دا شیطان ملا دا د ملا نه خدای ساته داسې ملا دې خدای مه جوړوه چې داسې ملا نه خدای جوړ کړي چې ستا په اړه کې بل ملا ته بل عالم ته حسد نی مینه یې مینه مسلمان ته هم په اړه کې مینه او نیک سړي ته هم په اړه کې مینه بهر کې امام ابو یوسف مور خو د الوا واورېدل په خوله کې لاړې راغلې څنګه لاړې راغلې کتاب کې خو نشته او دی لاړې داسې راغلې وی استاد وی دا هنر به کله زده کوئ وله دی کله ټکي نه معلومېږي دا چې خوله کې لاړې وی صبر وکړه خو نن دې راوسته که دا هغه یعقوب نه خدای پاک امام ابو یوسف غوندې شخصیت جوړ د هارون الرشید قاضي القضات ته خدای پاک جوړ مشر قاضي چیف جسټس چې ورته وایي دقسې به هارون الرشید سره ناست دقسې نو یو ځل هارون الرشید له هغه خپل لنګري حلوا پخ کړی او په هغې کې وله د بادامو د پستې او د غوزانو دا چکی مکی چولې نو چې هغه له هغه حلوا راوړه نو وی دا څه شی دی وی دا د خپل لنګري خاص ډش جوړ کړی دی وی زه به پې څه شمه
دا قاضي صاحب له یو سی چې قاضي صاحب یې وخوري چې د هغه دماغ پې تکله شي چې د دین کار پې وکړي لکه موږ تاسو چې ملا صاحب له ښه شی وړو ښه شی والا که نه خورا موروا هغه چې کوم وخت کې پاتې شي ټماټر پکې تبې کو چې غوړي پکې واچو استاد یې له دا مړه دا هم ښه ده مولانا شربلي تانوي رحمت الله علیه لیکلي یو سړي له وایي یو ملا صاحب له یو ماشوم حلوا راوړه کسې کیرې والا راوړه وایي دغې کور نه دي ملا صاحب له په جون کې چې د سنو راغلی نو حیران شو چې خدایه دا څنګه کور دی دا خو د بشیر جان کور دی د دې نه خو موږ په سترګو څه ونه لیده بشیر جان هم ټوله موږ په دا خوږه خولو په دناتونو غولولو ټول عمر نور جیب کې دونه غټ لړم پروت دی چې دا ته نشم ویلی نو ویې چې هلکه د ما خو بله عمر په دې جومات کې په امامتۍ وشو ستاسو د کور نه خو څه پورې نوړی نه وه راغلې دا نن څنګه لار دې خطا کړم کیر دې راوړ نو ماشومان خو دروغ نه وایي رښتیا وایي وایي دا سپي سټلې وه مور مې ستا جیلی یې اوسه ستا جیلی اوسه چې دا داسې وایرس دی چې ستا جي مضبوط کړي کورونا وایرس دې ته وایرس وایي نو بس هغه کاسه اوچته کړه بړه د دیوال له وویسته تا خدای بې خوباسه چې سپی جوټه کې نو مال یې راوړی ماشوم په چیغو شو وایي زما کاسه دې ماته کړه کاسه محلې خلک ټول راغونډ کړه هلکه نو ما خو بله بدله والم خو تا نه نه ما کاسه دې ماته کړه د کاسې پسې جاړه څه چل دی په دې کاسه کې وایي دې کاسه کې پیشوګا ډوډۍ ماتوم اشرف علي صاحب کاسه هم ډېره مزېداره او خوراک هم ډېر مزېدار تمارنو ابن عابدین شامی رحمت الله علیه وګوره د ایمانیاتو په باب کې لیکلی دي چې څوک د دین د عالم توهین کوي او سپک ورته ګوري په دې حیثیت چې دا د دین عالم دی دا د ایمان نه خلاص دی دغه ایمان نشته وګوره ما حواله دله د کتاب درکړه زما وروڼو علماو ته سپک به نه ګوره نو خدای پاک هغه الوا هارون رشید امام ابو یوسف له ولېږله چې هغې وخوري دماغ بیا تکله شي دین خدمت به وکړي هغه الوا چې هغه له راغلی اتفاقا مور سره ناسته وه چې ویې کتل مور یې واله خوره وی څه شی دی وی زما د استاد خبره دی یاده ده د ابو حنیفه هغه هنر خدای را کړی دی اوس خوره د پستې او چلغوزې او د بادام حلواګان نو مور یې وجړل وی بچې ستا د استاد ابو حنیفه په قبر دی الله انوار نازل کړي داسې هنر یې درته وښو چې نن ستا د برکته زمونږ هم مزې دي او که ما والا هنر دې زده کړی وي نو اوس به یې لاس او خپې د رنګونو نه ډکې نو علم کې د دنیا هم برکت دی د دین او د شریعت علم هغه دی چې د هغې تعلق د قرآن شریف او د حضور پاک د مبارکو احادیثو سره نو چې د کم علم نسبت الله سره او د کم علم نسبت د رسول الله مبارک سره او د کم علم نسبت د الله د خبرو سره قرآن د الله خبرې او د رسول الله مبارک د خبرو سره تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د دې نه بنیادي څیز اهم څیز او د خدای په نزد د کمال او د برکت څیز به بل کمي د دین علم دا د انسان نه انسان جوړی او د دنیا دا څومره علمونه کې دي خلک ورته علم وایي زه اکثر د سکولونو او د کالجونو یونیورسټو ته مې خلک بوځي نو په ډېرو کې مې په دیوال ده ولیدل طلب العلم فریدة على كل مسلم و مسلمه او دا چې کوم آیت مې ستاسو مخکې د علماو د فضیلت ذکر کدیم په دیوالونو لیکلی نو زه هم هلته ورته وایم اصلاح دې ته وایي چې کوم ځای خامي ومونې او هم هلته د هغې اصلاحو کې پیچکس راوالې کومه ډبرۍ خرابه وي هلته یې کس کې دا نه چې ډبرۍ په ګاډي کې خرابه ده او ته کور کې پیچکس راوالې او هلته یې تاوی نو زه وایم که څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي په اصلاح به هغه ځای کې کوو چې کوم ځای فساد او نقصان ویم دا آیت او دا حدیث چې تاسو د علم او د علماو د فضیلت لیکلی نو که دا په حقیقت حال برابر لیکلي چېرې واقعي د خدای کوم علما مراد دي دا د هغې د فضیلت دی او د خدای کوم علم مراد دی د هغې د فضیلت دی او ما پې د خپل سکول او یا کالج مزین کړی دی او د برکت دپاره مې لیکلی دی خو ټیک خبره ده خو که دا دې دې له لیکلی چې زما د سکول دا طالبان او د کالج دا طالبان دا د دې آیت مصداق دی او د حدیث مقصاد دی او خدای چې وایي علماو له فضیلت دی
نو ته د سکول علم اخلې او د کالج علم مراد کې نو مې ګورې بیا غټ دروغجن دا دې دروغ لیکلی ستا د لغت په اعتبار علم دی پوهېدل زده کړه دانستن او دانست دا ورته ویل کېږي په اعتبار لغوي معانیو لنې عرفي او اصطلاحي له اعتبارې په اصطلاح او په عرف کې د خدای او د رسول ستا د دغې حدیث او د قرآن د آیت نه د سکول او د کالج علم ګورې نه دی مراد خدای چې صفت کوي او پیغمبر مبارک کی صفت کوي او په جنت کې لوی درجې مقرر کړي دي نو هغه دغې صناعاتو باندې نه دي هغې ته صناعات وایي شرعي علوم ورته نه وایي په دغې دا مرتبې خدای نه دي مقرر کړی خدای تاله په جنت کې 500 چنده مرتبه په دې نه درکوي چې د پنچرو چل دې زده که او پنچري دنه جوړ شي دانستن خو هغې ته هم وایي د لغت په اعتبار خو علم هغې ته هم وایي یا د موبایل د جوړولو چل دې زده که او ته به علم مې حاصل که دا یو علم دی او د علماو چې جنت کې کومې مرتبې دي هغه راته میلو شوې نو دا حقیقت دی نه ټیک ده دا یو صنعت دی که د خدای دپاره درست یې کې او د ثواب په نیت یې کې او د مخلوق خدا د خدمت په نیت یې کې اجر به درته میلو شي خو دا مه وایه چې ما د سیکل یا د ډرایور چل زده که او دا یو علم دی او زه عالم شوم د لغت په اعتبار او د علماو مرتبه مې په جنت کې او په دنیا کې حاصله کړه داسې نه ده دا کمزورې خبره ده او کمزورې سوچ دی رونو قسم په خدای دا چې څومره د دنیا صناعات دي او کاریګرۍ به ورته مونږ وایي دا د انسان نه انسان نه جوړوي یعنې تاسو ته په لنډ مثال ویم په برطانیه کې او په فرانس کې او په امریکا کې دغه علوم په څومره بلند پایه کې روان دي دي که نه دي لیکن ښځې ته پرتوګ واچو که پرتوګ یې ته وستی ووایه پرتوګونه یې ته وسته د زنانو نه او کمیسونه یې ته ویستل او سینې یې ورله بربنډې کړې او خېټې یې ورله بربنډې کړلې او هلکان او سړي یو ځای ودرول نو دا علم د دې خدای صفت کوي کم علم چې په بلند پایه په یورپ کې دی او ښځې یې بربنډې کړې او کم علم چې سالکان پردي او جنکۍ یو ځای کړل او کم علم چې هلکانو له د پیشوګانو سره د ودونو اجازت ورکړ او کم علم چې انسانانو له د سپو سره د وادي اجازت ورکړ او کم علم چې بچې د مور او د پلار نه په یورپ کې لرې کړ نو د دې علم خدای صفت کوي دا علم د انسان نه انسان جوړوي نه دغه علم ډوډۍ ګټي دغه علم د انسان نه مضبوط حیوان جوړوي لک حیوان ډوډۍ به څنګه ګټي بنګله به څنګه جوړی موټر به څنګه اخلي هغه علم کې د انسان نه انسان جوړوي هغه د قرآن او د سنت والا علم دا علم چې کوم هغې خلکو سره دی او دا علم چې کوم مقاصد دي قسم په خدای په حیواناتو کې د انسانانو نه زیات دي دا قسم مې راته ولې خوام زه به یې دله مثال درکړم نن طب د اعلی درجې یو علم ګڼلی کېږي او ډاکټر نن لوی پوی ګڼلی کېږي بېشکه موږ انکار نه کوو بېشکه لیکن دا پویه د طب د انسان په نسبت په حیواناتو کې په درجه اتم موجوده زه به یې دله اوس مثال درکړم چې هغه درجه اتم څه ته وایي نو قاري طویي صاحب رحمت الله علیه په دې خطبات کې یو واقع لیکلی خطبات حکیم الاسلام وی یو ځل بانډې ته لاړو وی د بانډې ماحول هم وکت نو د شهري ماحول نه هغه زمونږ خوښ شو په ښار کې دوړې دي لوګي دي او رکشې دي او موټرې دي او بانډه کې خو مزېداره خشته آب و هوا ده وی ما هغه رشته دارانو ته ووایي چې هلکه ستاسو خو مزې دي دومره ښه آب و هوا مزېدار شین کبل او دا چمنونه او خشته هوا وی دا خو ټیک ده خو موږ د بیزوګانو نه دلته ډېر زیات تنګ اسینګه وی لوښې تختئ ډوډۍ تستئ کټوی رانه غونډو تستئ جامې تستئ په لوی غم کې مبتلا وی ما وی ودرېږه زه دله علاج کوم وی ډوډۍ کې مې سنګتیا یا څه دارو زهر واچو او هغه مې په کوټې په سر بیزوګانو ته ټول مړی وړی کړه چې دا به راشي دا ډوډۍ به وخوري نن به پکې یو سل مړه کړو او سبا به نور یو سل راشي نو یو ډون حمله به پې بیا وکړو نو دا بیزوګانې به یو څو ورځې کې ختمې کړي ډېره څه ده
وی چې ډوډۍ مې ورته چوري کړه په کوټې د پاسه مونږ ورته یو طرف ته کېناستو وی دې کې یو څو بیزوګان راغلل چادوګار یو هم ډوډۍ رالي پوزې له وړې بل هم ډوډۍ رالي پوزې له وړې او بویه یې چې دا د خوراک قابله ده او که د خوراک قابله نه ده وی بیا واپس اږدې وځي بله ډله راغله هغې مه ډوډۍ وکړه ته چیک یې کړه ګوره اوس ته چیکینګ په څه کې په لیبارټرۍ کې داسې ده که نه ستا ډاکټر میډیکل سپیشلیسټ چې ټیسټ کوي چا سره کوي وایه هغه د 2000 روپو فیس والا له چې لاړ شي او ته ورته کښېنې نو لاول به وي لاړ شه فلانکی لیبارټرۍ ته دا وینه دې چک کا نو بیا راځه او دغه بیز لیبارټرۍ له ډوډۍ یو نه ده چې ودرېږه سیټې لیبارټرۍ له وړم او یا پېښور میډیکل سنټر ته هلته لیبارټرۍ له وړم چې دا چک کړم چې دې کې څه شته او که نه شته د هغه په سپېمو کې خدای لیبارټرۍ ښه رالي ګوري چک کوي اوهو دې کې خو څه خطرناک جز دی او د مرګ سره تعلق لري دا هم لاړل لږ ساعت پس یو څو نور رالل هم لاړل ډوډۍ وکته هغه چې لږ یو څو رالل ګمان کوم چې دا پکې هغه سپیشلیسټان د لیبارټرۍ په باب کې سپیشلیسټان هغې ډېر غور سره بوی کړ لاړل وی دې کې څه ګورو چې بلا بیزوګان رالل او هر یو بیز سره یو شنه پاڼه ده او پاڼې یو طرف ته کېښودې او په هغه ډوډۍ شروع کړه ټوله ډوډۍ وخوړه او خلاص یې کړه او بیا هر بیز هغه خپله پاڼه راواخېسته ورپسې وخوړه او بیا په کوټه د پاسه په ګډېدو شو څه ناچ او درز دروز یې وکړه او خټک دانس ورته وی وکړه بل دانس ورته وی هغه ښه ګډ شو او لاړل خبره ختمه شو مونږ ته یې نیغ نیغ کتل اوهو زمونږ خواري خو لاړه اوبو کې پرېوت ډرون حمله مفتو کې لاړه هېڅ یې ونه کړل اوس دې بیز ته څه نه معلومه کړه چې دې کې دا جز شته دې معلومه کړه چې دې کې سنکیا یا خطرناک جز پروت دی دا هم ورته پته ولګېده دا هم ورته پته ولګېده چې علاج یې په څه دی کوم بوټي کې د دې علاج دی پاڼه هم ورپسې وخوړه ځکه نه زه چیلنج ورکوم دې ډاکټرانو له میډیکل سپیشلیسټ چې څومره دي چیلنج ورکوم داسې دارو دي دي ماته وښیي چې یو لپه زهر وخورې ورپسې بیا هغه دارو وخورې ورسره یې ختم وي شته داسې نشته دا درجه تم ته کې مې دې ته وویل ستا ډاکټر په لیبارټرۍ معلومات کوي بیا دې په دا خپله سپېمو کوي ستا په لیبارټرۍ په 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ کېږي د بیس په سپېمو کې خدای خبر چې کم نمبر مشین پروت دی امریکنی ساخت نه دی او نه برطانیې والا ساخت دی مشین پروت دی معلومات کوي نوعیت معلومه چې د دې زهرو کم نوعیت دی او کم شی والا پکار دی نو آیا هغه ښه شو که دا ښه شو ستا ډاکټر وایي ورشه پلانکي دی کې وینه چیک کا بیا هم یو ریزلټ راوباسي بل هغه دا چیکینګ ته محتاج نه دی او زما یو شاګرد دی د افریقې په سفر تللی هغه راته یو عجیبه واقع وایي حکایت وی افریقې ته تللی یو ملک کې نو دې کې خو د ځنګلو کې د کلو نه او د ښاري نه لرې لرې علاقې وي هغې خوارانو ته ډوډۍ وړم نه میلاویږي دې تبلیغي سفر کې تللی وی یو علاقې ته لاړو ډېره لرې وه وی زمونږ روزې ختمه شو نو مونږ واپس راتلو هغه چې کم مرکز و هغې له راته نو یو دشت علاقه ده او ځنګل د هغې کې ځان ته اور بل کړی دی چای پخاو جامې مامې ځان له وینځلې برابر که چې اوس بدو مرکز ته دوه درې ورځې پس به پاکستان سو نو وی زموږ یو ملګري و د هغه ږیره به توروله او سر به یې تورو نو چې هلته افریقې ته لاړو او هغه میرو ته لاړو نو هلته کې خو هغه ټوک بیا نه میلاوېدو نو هغه ځان سره سنبال کړه چې زه دلته دې وي خیر دي ږیره توره سپینه چې کلي ته ځم بیا به یې توره سپینه دا سپینه به توره کړه اوس کلي ته راتلو نو هغه ناست دی نور ته او ځان له هغه دارو راغېستي دي هغه ملهم سي کې دا ویښته توری او ګومنځ ورسره ده او په ږیره راکاږي چې دا ږیره توره کړه وی بیزوګان په دې صحرا کې ډېر زیات ده وی یو بیز راغی نږدې مونږ سره ډېر زیات به وی هغه اوشته دارو او هغه ټوپې غونډ دواړه په پنجه کې ونیول ویې تختول او مخامخ دریاب هغې ته یې شغال کړ وی منګ هم حیران شو هغه ملګري پریشانه شو چې خدایه نیمه ږیره مې توره کړې ده او نیمه سپینه پاتې دا زما د ږیرې نه خو د جمعیت جنډه جوړه شوه دا به څه کېږي خدایه زه کلي ته به زه خو مرکز ته چې ځم خلک به څه وایي
چې کاکا داسې شوي دي نیمه ګیره توره ده او نیمه سپینه دلته خو ټوپ بل ملاویږي نه وی هم پریشانه او موږ هم پریشانه وی لږ ساعت تیر شي او بیز رانه بیز پیژنې کړ دا شادو دا د امریکې او برطانیې خلک د هغې د نسل دي دا د دې شکلونو ته وګورې ما ته خو زه چې بیز ته وګورم او دوی ته وګورم یو شان راته ښکاره نو وی یو شادو راغی ډکې ورسره دی موږ چې کوم دی چای پخول هغه ډکې لاندې نغري کې ومنډل هغه ډکې وسوځه وی هغه ایرې یې په معمولي په ډکو مکو رابار کړلې وی چې رابار یې کړې اوس وی مونږ ته هم ګوري او خصوصا دغې کاکا ته ګوري چې دا ږیره یې نیمه توره ده هغه ایرې رالي او په ځان داسې مږي داسې مږي وی مونږ بعضې کسانو چوکې ته ګوته کړه چې بیس خو مونږ له غم پیدا کړی دی او دا زمونږ چای سره ناست دی او لا دا چې ویا مونږ وی چې هلکه پرېږدی دې کې څه کمال دی ملګري ته هم وی چې د هلکه هغه د ویښتو تورولو څه دارو یې دله راوړل ښه ګوره تا ته ګوري ډکې وسوځولې ایرې په ځان باندې مږي شی یې دله راوړه دا مږه بیز معلومېږي چې هغه خلطه یې دنه غورځول وی خیر مونږ مجبور که په دې ملګري کې ته مهرباني وکړه او دا ومږه دې کې څه کمال شته دا تا ته ولې کوي او دا ډکي ولې وسول او د ایرې ولې په مخ ویښتو مږې دې کې څه کمال شته وی سړی مجبور که چې مجبور هم کو او هغه ایرې راواغېسته نو هلکه څه نقصان کوي خو وبې وینځې کړې که فایده یې درکړه خو بیا کوي وبه وینځې تا به هم سره به وینځې هغه دارو یې راواغېستله او په دا ږیره باندې مکمل هغه ایرې ومږل ملګري وی چې ویې مږلي یو 2 منټه تېر شو ویسته چې ټول لاندې پرېوتل خدای پاکه دا څه پکم مونږ هم پریشانه شو هم پریشانه شو چې د هغې سره خو مې علاج کولی شو دې سره به خلک بوی تبلیغ کې لاغلې نو ګیره دې وخوری ده هله خو ګیره پرېږدې دا څه وشو مونږ هم پریشانه مکمل چې څومره ویښتو ټول لاندې ودوړېد بلکل د غریب مخ هم پریشانه مونږ اوس په څه کې اوس به چله یا 4 میاشتې نورې ځکه چې دا او خدای خبر راخي چې کله نه راخېږي ځان دی ما خبره همه ده خدای خبر راخي چې که نه راخېږي وی چې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ باندې یو څو ورځې تېرې شوې نو په دې مخ یې ویښته راوخته او یک تک تور راوختل مکمل تور ذاتي تور ویښته پرې راوخته اوهو لکه دا پرې ناشنی علاج درته وښه هغه ویښته ورو غټېدل تک تور لکه د 1400 د 1500 1400 کاله هلک چې کوم ویښته راټوکېږي تک تور هیر ټانک او د هیر د هغه ویښتو د تورېدو د قصې نه یې مکمل خلاص کړی دا زما شاګرد دی لوی عالم دی په سوات کې دا حدیث استاد دی دا راته هغه قصه کړو 3 سفر یې د افریقې او د مختلفو ممالکو شوي بیس ته دا پته لګي شادو ته چې ګیره به پسې توره او داسې چې د دې سپینې نه خلاص شي او د هلکانو په شان توره ګیره دې راوخېږي دا چلنج دې زه امریکې ته او برطانیې ته او فرانس ته وګرځه داسې ډاکټر ماله پیدا کړه چې داسې دارو درته پیدا کړي کولی شي نشي پیدا نو په حیواناتو کې داسې شته دا د شاتو مچې تاسو وګورئ دا چې ځان نه هغه کور جوړوي چاته جوړوي محمد 15 دیواله یې دا به 15 کوره او په تیاره کې دننه د اونې په ډک کې لګیا دي ځان له چته جوړوي کبین او په پیټۍ کې دننه په داسې پیټۍ کې کار کوي چې ښه تیارې وي کې لږ رڼا تښتي وګورئ یو کور د بل کور سره سوتر برابر ویښته برابر فرق نه لري یو شات دی تو دی د شاتو د مچو سره پیمانه شته چې په هغې دا ناپ کوي مزې ورسره شته چې په هغې هغه چتنې هغه برابروي هغه بل شي شته هغه ډونګړو هغه ګلکار چې کله ښکته کوي او کله یې پورته کوي ټوله ورځ په هغې تېره کړي ګونګړو سال او ورسره شته نشته نه پیمانه شته نه ورسره سال شته نه ورسره مزې شته او نه د مخکې نه چېرته نقشه جوړه کړې ده ته چې کور جوړی نو د اول به انګینر نه دې نقشه به دله جوړه ارکیټیک ورته وایي او د هغې نقشې مطابق به بیا کار کوي سار ماښام به انجینرین د هغې چیک اپ کوي او د شاتو مچۍ والا کبین ته وګوره یو کور د بل بلکل برابر په تیاره کې جوړ کړي میټیریل یې کم دی نه پیدا کړی او څومره قیمتي اعلی میټیریل
او بیا هغه چې هغه خوراک راوړي د بادشاه ځان له خوراک دی، د بچو ځان له خوراک، د دې ځان له خوراک، او بیا کم شات جوړی او کم بچی یې لوځئ، او بیا په د هغه کمرې مخې ته یو 5-6 مچۍ ځان له ناستي دي څوکیدارانې چې څوک خودکش را دننه نشي، دې لپاره ناستي د بلې پیتۍ مچۍ رانیسي، دوی یې اول بوی کوي دا زما ملګرې ده او که نه ده، نو که ملګري ویلي اجازت وله ورکړي ځه ورځه، مشین ورسره شته چې هغه چیک اپ پې کوي، مشین خو ورسره نشته، او چې کوم د دې پیتۍ ملګری نه دی هلکه دا خو ځي او دننه نقصان پیدا کوي، ملکه راله چې ته مړه نه کړي، شات رانه ونه تښتئ، نو حقه دی کې په 5-6 کسه راونیسي او مړ یې کړي. دا ټول سیسټم د انجینیر زما چې کار کوي اسباب و آلاتو ته محتاج او 15 کال او 20 کال په مختلفو یونیورسټو کې ډګریانې واخیستې، د هغې نه پس انجینیر جوړ شو. د شات مچۍ په کم انجینیرینګ کالج کې سبق ویل، کم مشین ورسره په لاس کې دی او کومه پیمانه ورسره په لاس کې ده، نو دا سیدونه خدای په حیواناتو کې هم پیدا کړي. ښه طاقت د انسان ډېر دی، ځکه دی په دې انسان دی، نو د دې ریتي سره مقابله وکړي په طاقت، یا د زمري سره مقابله وکړي په طاقت، جی وجود یې اوچت دی نو د اوښ نه ځان اوچتولی شي، جی سترګو نظر مې تیز دی په دې انسان یم، نو د پیشو نه زیات د سترګو نظر د بل چا شته، جی د سپیمو هغه سوم مې زیات دی، زه راشه که د میږي سره د کینو او مقابله پته به دې ولګي چې ستا سوم زیات دی او که د هغه سوم زیات دی، جی د غوږ هغه طاقت هغه مې ډېر زیات دی، نو راشه کوني سره د کینوم، د سملاګانو د میخو کې په دې ویښتو کې یو داسې رکوټې غوندې شی کېږي، پخوا چې بغلو غلاګانې کولې دا به یې ځان سره ګرځو، تار به یې ورپورې تړلي و په ځنګل کې به یې پرېښه، نو چې به په کم طرف روان شو نو دوی به وې قافله دې خوا، ځکه قافلو کې څاروي وي او دې څاروو پسې زور کوي. دا څیزونه خو په حیواناتو کې هم شته، یو څیز دی چې هغه انسان سره شته او حیواناتو سره نشته، څه څیز دی هغه علم د قرآن او د سنت دی، انسان به په دې انسان کېږي، داسې ده که نه؟ خدای د دې علم صفت دی، کوم نه کې د دواړو جهانو مبارک سردار رالېږي، علم د قرآن او د سنت د دې نه په نصوصو کې په نور تعبیر شوی دی، انوار او نور، او د جهنم د اور چې رسول الله مبارک کوم بیان کوي نو دا تک تور دی، اوس نو رڼا او ظلمت تیاره دواړه نه یو ځای کېږي، علم سبب د نجات د آخرت دی او د دوزخ د خلاصۍ سبب دی، نو د دوزخ د اور سره به څنګه یو ځای شي؟ بیا مې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو؟ بره مرتبه کې ناست دی. بیا مې تپوس وکړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د هغه خو تپوس مه کوه په لوړو مرتبو کې ناست دی. که د امام صاحب دویم شاګرد امام ابو یوسف د خپل نوم یعقوب و یعقوب، نو مور رنګسازی له لیږه چې رنګسازي زده کړه، نو یو ځل په لاره تېرېده د امام صاحب مجلس و، لکه دا زموږ ستاسو مجلس دی، نو دې را دننه شو، ګورو چې دا مولیان صاحبان څه کوي، خلکو ته دا مولیان اوزګار خیر څکوي، قسم دې زموږ د کار نه یو طالب به د خدای نه سوال کو، وی خدای حضرت خضر را باندې پیښ کړي چې ما ته د وکړو چې ته داسې مفتو کې مولا شو، اوس هم زموږ دا طالبان دې پسې ګرځي چا راته دعا وکړه مفتو کې مولا شه، مفتو کې مولا کېدل خدای کولی چې خو ګورې دی عزت نه خواري به کوي، نو حضرت خضر دونه اوزګار نه دی چې طالبانو پسې ګرځي او دواګانې وله کوي، د هغه خو د حیات او په موت کې هم اختلاف. نو یو ځل جومات کې ناست دی او دا څیزونه دا سنګل یې ښودي دي، پخوا به طالبانو دغسې کتاب کته او کتاب ورته په بالښت پروت دی، هغه ورسره ناست دی، نو چا ورته دروازه وواهله، وی څوک یې؟ وی زه حضرت خضر یم، وی مړه بس ما په هم که په قلار کښېنه زما خپل کتاب ته پرېږده، وی نه راغلم تا ته چې دوا وکړم چې تا نه خدای عالم جوړ کړي، وی تا ته مې عزت نشته، وی تا چې به وی چې دعاګانې به دې کولې چې خدای حضرت خضر را پیښ کړي، اوس راته دروازه نه کوله، نو عربۍ کې دا کونډۍ نه دا سترګې د دې یو لغت کې دې ته هم خضر وایي، خضرون او دواړو ته خضرین وایي، نا ورته څه وایي؟ وی هغه وخت کې ما ته پته نه لګېده، اوس ما له خدای 2 خضرین را کړي، ستا یو ته مې عزت نشته، زه په منډه ځه، زه به خپله مطالعه به کوم. وی طالبه خورې به مولا شي، طالبه خورې به مولا شي چې کتاب ګوره او یادوي شین کې خیالونه. نن سبا طالب کتاب ته ګوري
او سوچونه په بل طرف علم لاړ برباد شو قسم دی او څه خدای دې د وفاق سره مخ وکړي بد یې نه مې چې کوم علمي کتابونه د نصاب نه هغه ټول وویستل خطا او څه طالبان په دې سوچ کې دي چې ډګري والم نیت درست کې ګورې طالبانو ته دا وصیت کوم الله رضا مقصد کې د علم د حصول نه دا مقصد وګرځوئ چې زما نه په الله راضي شي هغه علم چې تا کې خشیت الهي پیدا نه کړي دا علم ګورې علم نه دی صاحب د مرقات کتاب العلم کې لاندې یو حدیث راوړی دی او بیا د هغې شرحه کې لاندې لیکي ملا لقاري وی کوم عالم چې په خپل علم عمل ني دته عالم و علم ګناه ده کوم علم کې تا کې خشیت پیدا نه کړي انما یخشى الله من عباده العلماء خشیت او خوف حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله لوی د اجلو شیوخو د حدیثونه او د تصوف لوی امام دی او چې کوم وخت کې وفات کیږي طالبان ته ګیر چاپېره تو دي او دغه وخت کې ورسره کتابونه په لاس کې دي طالبانو سره وقت د نزع د زنکدن دی او د درس حدیث کوي الله اکبر دغه وخت کې لګیا دی درس کوي زموږ علماو څونه خدمتونه کړي دین دپاره طالبان ته تو دي او دی غریب فریاد هم کوي اخره کې کتاب بند کوي راشئ موچت کې په ځمکه مې کښېنه د شاګردانو ورمنډه کې لاس وفکونه ونیول نو په ځمکه یې ورته بستره چوي نه لرې کړې دا بستر وی صاحب د خاورو کېږي جامې وی په دا خاورو مې کښېنوئ نو په خاورو یې کښېنو او مخ یې قبلې ته کړو او شاگردان ته تو دي او الله ته لاس اوچت کړي او په چغو چغو په جړا شو الله عبدالله تعالی در روان دی خدای څه به کوې ورسره تش تور در روان د رسول الله مبارک د زرګونو احادیثو حافظ من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعائد دو لوښي مې ته یاد کړي اما احدهما بس هغه مې در کې خور که بس توفیق او که دویم دی د بیانوم قطع عادل بلو دو توجیحات تی پدای بهر کې اوی سامان کم دی سفر اوږد علم کې در کې دا خشیت پیدا کړي د علم عالم دغه دی چې ستا په زړه کې د خدای یره پیدا شي عالم دغه دی چې ستا زړه کې د الله توجه پیدا شي کم علم چې تا کې خشیت خوف الهي پیدا نه کړي عمل په دا علم دی پیدا نه کړي په دوکه کې مه پرېږده نظام الملک توصیف د چاوې مدرسې دې جوړې کړې په لکاو دراهم دې په خرڅ کړل مقصد حاصل نه شو ولې وی لاړ شه په خپله چکر ولګوه طالبان نه تپوس وکړه چې د علم څه زده کوي چې دی راغی یو مدرسې ته غټه مدرسې جوړې تعلیم نه تپوس کوي بچې څه کوي او هغه بیس بدل کړي چې څه ته وایي هغه خپل شکل یې بدل کړی بچې څه کوي علم کو حاصلوم څه دپاره پلار مې جي قاضي و مانم قاضي جوړ شي اوهو دا خدای له نه دی لګي بل نه تپوس وکړه بچې څه کوې علم زده کوم څه دپاره پلار مې پلانکۍ علاقې ګورنر و نو که زه علم زده کړم چې ته انټرویو مې ورکړه او زم ګورنر شم اوهو دا خو دنیا لګیا بل نه تپوس کوي ته څه کوې دا مې پلانکۍ مدرسه کې استاد دی نو زم کوشش کوم که ما نه همغسې استاد جوړ شي بس زړه کې سوچ کوي چې مدرسې ته بولډیزر اړموم او ختموم پته ځکه دا خو ټول الله دپاره نه دي د دنیا دپاره لګیا دی چې داسې دروازې ته نږدې شي یو طالب ناست دی کتاب ګوري بچې څه کوې ای خواشه کاکا ما سره دې څه کار نه یو تپوس ته نه کوم ما سره وخت نشته ما تپوس کوم بچې یو تپوس ته مسلې ته تا نه څه معلومات اخله ولې خفه کېږې وایه بابا خو زه وایه وی ته څه کوې وی زه څه حدیث زده کوم علم زده کوم څه دپاره زده کوې چې الله رضا شي یو بچې ورته څه وایي چې الله رضا شي دې دپاره زده کوم وی بس دا یو ته چې طالب عالم شي په دې سوچ نه دا کافي ده ستا د برکته دا مدرسه پرېږدم نه روان تا نه هم خدای الک جوړ هغه ما الک نه خدای څوک جوړ کړل امام غزالي رحمت الله تعلق هم د یو څو څیزونو سره دی او یو د الله رضا به غړه کې اچوي څه شی به اچوي په زړه کې الله خبرې اورې که نه څه به اچوي زړه کې بیا ووایې څه به اچوي دا به مقصد وي چې الله راضي شي ډوډۍ سوچ به نه کوې قسم د ربي د الله په ذات چې ډوډۍ به خدای درکوي کافر نه یې ورکوي چې ستا د خدای دشمن دی تا له به نه درکوي
جامه به خدای درکوي، ډوډۍ به خدای درکوي، عزت د خدای په لاس کې. بس کم دنیادار نیک دی علماء سره تعلق دی ښه مینه ورسره کوه، او کم دنیادار نیک نه دی علماء سره تعلق نه ورته مه کېږه. چاپلوسي مه کوه، ډوډۍ خدای سره، رزق الله سره. دا د چا په لاس کې نه دی، دا د خدای په لاس کې دی. ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الله وی د هر څه ان من شیء طالبانو ته پته ده، علم دی، رزق دی، بچی دی، مال دی، دولت دی، د ټولو خزانه چا سره ده؟ جواب راکړئ. په یو اندازې سره نازله ده. ما بكم من نعمت فمن الله. شکل خدای درکړه، مال خدای درکړه، عزت خدای درکړی دی، بچی خدای درکړي دی، هر څه الله سره دی. مخلوق ته ولې محتاج دی؟ او ډوډۍ چې خدای مولیانو لکه مه ورکړه، ماشاءالله قسم په خدای که دا چودریان او خانان داسې رزق وخوري لکه خدای چې موږ لکه مه راکړی. ټول وایي الحمدلله. یو کور کې باټینګن پاته شي هغه وخور، بلکې روجي پخې شي هغوی روجي وخور، بلکې چرګوټې پوخ شي هغوی چرګوټې وخوري، بلکې الوګان پاخه شي هغوی الوګان وخوري، او طالب د ټولو کورونه راشي دی دا ټوله وخوري. ښه شو که طالب کټو ښه د عزت په شکل کې ودرړو. ستا جوان روزي خو د خدای په لاس کې. د سپې نه ونیسه شیخ صاحب نه م تپوس کوه، ځه ما نه مه کوه تر د دې پټکي پورې. قسم دی که دا یو مې دوکان کې اخیستي په مینې خلک راوړي، نخرې پکې لا بلې کوي یاره جي دا رنګ مې خوښ نه دی. نو جي ښه طالب له ورکړه، بله طالب له نه ورکوم، جي بله به راوړم. خپل به د یوي د خلکو ورته لس ولاړې عزت قدر شکر الحمدلله. په دې مونږ زما د رب العالمین په ذات قسمې زه خو یو طالب یم، یو چڼې غوندې شی یم. مولانا یم، دا نور علما کرام دي، او زه په دې خپله طالبیت دومره خوشحال یم چې زرداري به په دا خپله کورسۍ د وړنې خوشحال. الحمدلله اطمینان د قلب شته که نه؟ شکر د زړه اطمینان دی، زړه سکون. تاسو له خدای څومره لوی نعمت درکړی. څوک لګیا دي په لختو کې کار کوي، چوړې دی، څوک لګیا دي او بیلچې وایي، څوک لګیا دي په پټو کې خدمت کوي، څوک لګیا دي دکان کې خدمت کوي، او ته پیغمبر حدیث ته ناست دی، هغه ګټي او تالی راوړي، ته شکر نه ادا کوې پسې. د خدای شکر ادا جناب. نو یو الله رضا، دویم ته شی دی. بل ادب به کوئ طالبانو ته ویل د کتاب سره تعلق دی، د کتاب ادب به کوئ. د استاد سره تعلق دی، د استاد احترام ادب به کوئ. د جومات سره تعلق دی، د جومات ادب احترام به کوئ. او د عوامو ته هم دا ویل د دې څیزونو احترام به کوئ. په دارالعلوم حقانیه کې مولانا انظر شاه صاحب راغلی و، هغه بیان کو. مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله زمونږ استاد هغې جمدي و، د هغې مخکې لګیا د شاه ورشاه کشمیري رحمت الله علیه برقربه چې و. وی ما مې د مور نه تپوس وکړه، د ما د بابا کمراد تپوس مې ترې وکړه چې زما د پلار دا کټ سینګ داسې بل شان پروت دی، سنتو مطابق نه دی پروت. زما د بابا د کټ راخبې خو مشرق ته دی او سر یې مغرب ته دی، دا خو داسې پکار سر یې سملي چې را مخ یې قبلې ته راځي. وی مور مې راته وی چې کله زه واده شم نو ما وله دا کټ د سنتو مطابق داسې واچوه. نو وی چې دې راننه او دې دا کټ داسې واچوه. وی مې چې صاحب دا خو بیا سنتو خلاف ګرځي. وی دې خوا زما د استاد سپور د خپې مې هغې ته راځي، بیا ادبي بیا ډېره کړه. ډېره زمانه زه دې قصه خانۍ کې روان یم، یو ځای نو یو سړی مې ولید، تور کمیس یې اچولی اوږده او پوزه یې بېدله لیونې. نو ما ګمان وکړه مې دا خو دا فلان کې معلومې، هسې شک مې پرې راغی. نو هسې سړي له سودا راشي د شیخ پنساري دکان سره خوا کې دغه ځای کې مې ولید. نو زه ورغلم غلی غوندې، خدای لیونې داسې نه بل څه درته ونه چې ورنږدې شم. نو هسې مې لکه پلان کې خو نه دې وخت کې لږ یو بوډۍ دماغ وکړې حوصله وه چې ما ته یې وکتل. نو ما ته به مدرسه کې سابق وی سابقه تی؟ ما وی یو. دویمه خبره دا وی وږي یم ډوډۍ راله واله، ما پرتوګي نو صرف کمیس. نو ما مخامخ هوټل ته بوته، نو هلته کې مې کېنو، هغه سړي ته مې لږه څه ډوډۍ موډۍ برابر که په میز ورته کېنو، او رومال مې راوایست په هغې مو له خوله پوزم پاک کړل. نو ما یې وریږه دنه معلومات کوم، سړی همغه دی که نه دی، شک خو لږ په یقین بدلېږي. نو تپوس مې ته وکړه هلکه فلان کې یم، ما ته وایي سابقه څنګه؟ ما وایي ښه. باباجي دې هغه خبرې ورته یادې وې. هغه زما علما چې کوم زمونږ ساتېدو د هغې نومونو تپوسونه، یو خبره ټیکه او دوه غلطې، دوه ټیکه او یو غلطه خوا، ټول منظر عثمان زو محتمم صاحب د ملګرو نومونه. اوهو
سره خو مغه دی ډوډۍ دوران کې په دوره رااله مې د الله تور تعلق ټوله خو ورده یو چغه والا بار لا او ټول والا ماته مال د پیلوخي په لیوانو درا وصل مې د پیسې در کوم ته ما وی ګوره چې د استاد ادب او احترام پکې نو څومره قابل لیوانه ګرځیدل بازار کې ګرځي لیوانه نه ادب بکوي طالبانو ته خو خصوصي د کتاب د مدرسې د استاد عوامو ته هم چې د علما طالبانو جماعت مدرسې احترام بکوي او هغه علم حاصل کې چې خشیت سوق پکې وي نو خبر مې دی پورې کوله مختصر د امام ابو یوسف مور رنګ سازی لېږه نو په لاره د امام صاحب مجلس سره هغه د حدیثو درس ور سره کېناست خوند یې ور نو ماښام ته مور تپوس وکړه ای بچې دا ته خو د شاګرد لم استاد جیب کې 2-3 روپۍ ماښام اچوي ته وی ته خو تش دی او تش راځي څه پیسې اوس جو استاد جي نه درکړي ای غږ لږ کړي نو ورځ دې سره وت نامور مور پسې را روانه شو مور یې معلومات کوي نو دې د امام صاحب مجلس ته رادننه شو نو چې رادننه شو نو مور پسې رادنه اوهو ما خو وی کې دې به رنګسازي زده دی خو دې ملا صاحب سره ناست دی هلته ودرېده امام صاحب باندې اواز راوویست ای مولانا صاحب حضرت صاحب دا د مولا مولانا اصطلاحات بولې زمونږ دي ښه زما دا بچې خو د لوپر که ولې نو یې دې لېږم چې څو نرس د کتا ځان سره کېنولی دی او دغسې راته نیغ ګوري امام صاحب ډېر هوښیار که زما غوندي مولا و دې بوزه بچې د مټه نیسه نه مې پکار امام صاحب له خدای هوښیارتیا ونه کړې وه ګورې علم نه پوهه ډېر عقل پکار دی اوس بعضې خلک چې د هغوی به علم یو مني عقل به لس مني نو خدای به ته ډېر کار والي او بعضې به دوی چې علم به یې مني خو عقل به یې چوټاکی وي نو خلک به هم تباه کړي او ځان به هم تباه کړي نو امام صاحب ورته څه وایي وایي زه ورته هنر ښیم که نه وایي ته ورته څه هنر ښیې وایي داسې هنر ورته ښیم چې بیا به د پستو چلغوزو بادامو حلواګانې خورئ نو زه خپله طالبانو ملګرو ته کله کله وایم وایم د امام ابو یوسف د مور په خوله کې ورته اوبه راغلی ولې ځکه وایي ورته وی استاد جي وایي دا هنر به کله زده کوي کله به زده کوي مې دا ټکې چې چې کله به زده کوي نو مالواس هم د خلکو خوښوي بدنام تې مولیان او ټوله د امیان وخوړه واده کې 2-3 مولیانې غریبانان هغې هم د شرم نه خوري او ټوله دوی وخوړه وایي مولیان الوا د ملا خوښ ما یې بلکل خوږ شی دا د پیغمبر مبارک خوښ و زمونږ هم خوښ ته نو خدای پاک د هر یعقوب د امام ابو یوسف جوړ امام صاحب د هوښیارتوب درته وویل یو ځل مجلس کې ناست یو ښځې یو ماشوم له سیب ورکه سیب ډېر خلک امام صاحب پسې هم لګیا دي ګډې وړې وه څوک څه وایي څوک څه وایي ډېر لوی تقوادار سړی امام ابو حنیفه رحمت الله مخکې مې ورځو کې یو سړي نه یو ډېره خرخره خطرناکه خبره واورېده او ډېر مې طبیعت خفه شو ما وی امام صاحب مثال خو د یو ټوټی دی ټوټی نور څه ګنده خبره یې وکړه ما یې د خدای نه ویرېږې کم وخت د په لوی غم به مبتلا شي خدای په لوی غم مبتلا کړی دی نو امام صاحب یو سیب چاړه ولېږي یو ماشوم راوړه چې راویړه چاړه ورسره وه امام صاحب هغه سیب چاړه واخېسته په دا منځ یې نیم کا ماشوم له یې ورکړي دا واپس ته یې ښځې له ورکړه شاګردان کوي صاحب هغې غریب یې دله سیب راولېږه او چاړه یې ورسره راولېږله او تا وله په منځ نیم که واپس ته وله ورکړه اوس ما له که څوک سیب راولېږي او چاړه هم ورسره وي څه به ورسره کړه